وکیل د عمران خان خوراک دال د میاشتو سخت په تکلیف کړی دی. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. د پاکستان د مخکني لومړي وزیر عمران خان مدافع وکیل نعیم حیدر ویلي په زندان کې د خان وضعیت ډیر خراب دی. د هغه په خبره عمران خان ته په خوړو کې یوازې دال ورکول کیږي چې د ورځې له مچانو او شپې له میاشتو سخت کړیږي. هغه په خبره عمران خان حتی د ځان وینځلو لپاره یو سرپټی حمام هم نه لري او د اوسېدو خونه یې خورا کوچنۍ ده. پر عمران خان د دولتي ډالیو د پلور سربیره ځینې نور اتهامات هم لګېدلي دي. دا مهم خبر تر بیا ښې چارې ښه وخت.